رزق نه منونکي اوسېدل. تاسو هرومرو د هیواد په کچه له هیواده د باندې داسې کسان پیژنئ چې په سیاست، تجارت یا د ژوند په یوه بله برخه کې لویې بریاوې له ځان سره لري؟ آیا فکر کوئ چې هغوی له زحمت، هڅو او خطر منلو پرته دغه مقام او بریا ته رسېدلي دي؟ دلته مې مخ هغه شتمن نه دي چې شتمني ورته له پلرونو پاتې دي، بلکې مخ هغه کسان دي چې په خپله یې زحمت ایستلی او په ژوند کې بریالیتوب ته رسېدلي دي. که مو ځواب هو وي نو په بشپړه توګه تېروتنه کوئ. هیڅ انسان د رزق او خطر له منلو پرته کوم ځای ته نه دی رسېدلی. ان که تاسو د قاچاقبرانو، خیاطانو او مجرمینو ژوند ته هم پام وکړئ، هغوی پر ځان باندې د رزق او خطر د منلو سره پر یادو اعمالو لاس پورې کوي او پیسې لاسته راوړي. پر ځان باندې رزق او خطر منل د بریالیو انسانانو له ځانګړنو څخه ده، او دا په داسې حال کې ده چې ډېری بریالي کسان خپلې ټولې لاسته راوړنې د همدې ځانګړنې پوروړې ګڼي. له کومه ځایه چې رزق او خطر منل هیلو او موخو ته د رسېدو په لاره کې له موږ سره ډېره مرسته کوي، تر څنګ زموږ د رزق منلو د زده کړې مهارت هم لوړوي. رزق منل هغه کلمه ده چې نن ورځ په ډېری بحثونو او خبرو اترو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. رزق او خطر منونکي اوسېدل د انسان یوه دروني ځانګړنه او صفت دی چې د زیږېدنې له وخته د انسان په وجود کې نغښتې ده. ښایي دغه پوښتنه درته پیدا شي چې ولې ځینې انسانان سره له دې چې رزق منل یې په ذاتي ډول په وجود کې نغښتې دي، بیا هم دغه ځانګړنه نه لري او یا یې په وجود کې ډېره کمرنګه ده. کېدای شي له دې امله وي چې په ماشومتوب کې د هغوی والدینو او د شاوخواو کسانو د مختلفو ویرو په رامنځته کولو سره د دغه ځانګړنې د کمرنګه کېدو لامل شوی وي. له همدې امله په لوړ عمر کې دغه ځانګړنه لږه او کمرنګه لیدل کېږي. که وغواړو چې پر دغه موضوع باندې لا ډېر پوه شو، باید ووایو چې رزق او خطر منل یعنې د ا له نقطې څخه د بي نقطې پر لوري حرکت کول دي، پرته له دې چې مخکې مو یې تجربه کړې وي. رزق منل یوه ویره هم له ځان سره لري، هغه ویره چې د همدې حرکت څخه رامنځته شوې ده، یعنې همدغه واټن چې له پیل څخه تر موخې پورې شتون لري د رزق په نوم یادېږي. د یاد ویر د رامنځته کېدو دلیل د همدې بي نقطې د ناپېژنده اوسېدو له امله دی، ځکه چې د انسان ذهن په داسې بڼه جوړ شوی دی چې د ناپېژنده شیانو او ځایونو پر وړاندې له احتیاطه کار اخلي. له کومه ځایه چې ذهن دنده لري څو د هر تهدید او خطر پر وړاندې زموږ ساتنه وکړي، نو د ناپېژنده کړنو ترسره کولو لپاره هم زموږ په وجود کې دغه ویره رامنځته کوي او موږ د هغو له ترسره کولو څخه په یوه بڼه لرې ساتي. آیا رزق او خطر منل ویره لري؟ رزق او خطر منل په قطعي ډول ویره له ځان سره لري، خو دغه ډول ویرې حقیقت نه لري او په حاصل کې د ذهن د میکانیزم او کړنو له امله دي چې دغه ویرې رامنځته کېږي. ویره په حاصل کې هغه احساس دی چې د خطر پر وړاندې د غبرګون پر مهال له تاسو صادریږي. د ویرې حس یو ناخوښ احساس دی چې کله تاسو د کوم خطر له خوا تهدیدېږئ، ستاسو په ذهن کې سر راپورته کوي. توپیر نه کوي چې دغه خطر باندنی دی که درونی، عیني دی او که ذهني. په حقیقت کې ذهن په داسې بڼه خلق شوی دی چې د خطر پر وړاندې د انسان حفاظت کوي او په همدې موجود حالت کې له حرکت پرته په یوه امنه ساحه کې ساتي، ځکه حرکت او د مختلفو کړنو تجربه کول کېدای شي تاسو ته زیان ورسوي. له همدې امله ذهن خپله دنده پیژني تر څو تاسو له یادو خطرونو لرې وساتي. البته دغه ډول ویرې په ډېری مواقعو کې د ذهن زېږنده دي او د هغوی د رامنځته کېدو احتمال ډېر لږ دی. د هغه څېړنو په پایله کې چې پوهانو ترسره کړي دي متوجه شوي دي چې ډېری ویرې رښتینې نه دي او د انسان ذهن دغه ویرې ورته راپورته کوي. لکه څنګه چې وویل شول، د انسان ذهن د ناپېژندو موضوعاتو پر وړاندې دفاعي حالت غوره کوي او هڅه کوي څو خلک د خپل امن په محدوده کې چې همغه د ناپېژند شویو نه تجربه کول دي سالم وساتي. ناپېژنده مسایل د انسان لپاره یو خنډ او ستونزه ګڼل کېږي چې له یادو ستونزو او خنډونو سره د مخ کېدو پر مهال په حقیقت کې تجربه ترلاسه کوي او همدغه حالت دی چې وده او بدلون پکې رامنځته کېږي. ولې باید رزق او خطر منونکي اوسو؟ رزق او خطر منل ګڼ شمېر مثبت اغېزې او پایلې له ځان سره لري چې د رزق منونکي اوسېدو ارزښت بیانوي. له دغو اغېزو څخه ځینې په لاندې ډول دي:
مناسب موقعیتونه تل د ریسک او خطر تر شا پراته دي چې د ریسک او خطر په منلو سره راښکاره کیږي. همدارنګه ډیری بریالي کسان د خپلو بریاو او لاسته راوړنو یوازینی لامل ریسک او خطر منل په ګوته کوي او له دې غافل نه دي پاتې شوي چې د ناپېژندو مسایلو تجربه کول نه یوازې د هغو د ودې او بریا ته د رسېدو لامل کیږي بلکې د هغو ژوند ته هم بدلون ورکوي او مخ پر ښه کېدو یې وړي. د پر ځان باور زیاتېدل د ریسک منل بله مثبته پایله او اغېزه دا ده چې د پر ځان باور د زیاتوالي لامل کیږي. هغه څوک ریسک او خطر پر ځان مني هغوی تقلید کوونکي نه دي بلکې د خپل ځان رهبري په خپله غاړه اخیستې ده چې دا د هغه د لوړ پر ځان باور څرګندوی ده. هغه څوک چې د خپل ځان رهبري او کنټرول په خپل واک کې لري د شاوخوا کسانو د خبرو تر اغېز لاندې نه راځي او د ودې پر مسیر باندې له وړاندې تګ څخه نه لاس په سر کیږي. د بریالیو کسانو په نظر د ریسک او خطر منل هغه کسان چې د ریسک منلو په نسبت مثبت لیدلوری لري پوهیږي چې د ماتې په نوم کوم څه شتون نه لري او په ټولو ریسک منلو کې نوې زده کړه او تجربه نغښتې ده او دا هر څه بریا ته د رسېدو لامل کیږي. همدغه ده چې له ریسک کولو نه ویریږي او په پرانیستې غېږه یې ښه راغلاسته ورځي. د بیلګې په توګه کله چې بیل ګیټس د مایکروسافټ د کمپنۍ بنسټ کېښود ګڼ شمېر ریسکونه او خطرونه یې پر ځان ومنل. هغه اړ شو تر څو د مایکروسافټ تاسیس لپاره خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي. هغه خپلې نظریې ته په پام سره چې شخصي کمپیوټر په هر کاري دفتر او کور کې یوه ګټوره وسیله ګڼله لوی خطر پر ځان ومانه. بیل ګیټس د ناپېژند شوو مسایلو پر مسیر پل ایښی و او بریا ته د رسېدلو لپاره یې له هڅو لاس نه اخیست. په پایله کې ټولې دغه هڅې هغه مهال جبران شوې کله چې بیل ګیټس د نړۍ په کچه د ټکنالوژۍ په ډګر کې پر یو میلیاردر شخص بدل شو. همدارنګه د فورد موټرونو لوی مخترع هنري فورد یو ډیر لوی تخیلي مسیر په مخ کې نیولی و. هغه د خپلو موټرونو بیې په پراخه کچه راټیټې کړې خو ویې کړی شول چې د ټي موډل لپاره د پیرودونکو غوښتنې پوره کړي. فورد اړ شو څو د پیرودونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو لوی خطر پر ځان ومني. هغه د خپل شرکت کاري موده راکمه کړه خو پر ځای یې تنخواګانې زیاتې کړې تر څو یې د کارکوونکو او تولیداتو شمیر او همدارنګه د پیرودونکو غوښتنې ډېرې شي. که څه هم د فورد دغه کړنه ډېره خطرناکه ګڼل کېده خو ویې کولی شول چې د موټرو جوړولو نړۍ فتح کړي. لکه څنګه چې ښکاره ده د نړۍ دغه لوی او مشهورو کسانو د ریسک او خطر زړه ته په تللو سره وکولی شول چې یاد مناسب مقام او موقعیت ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې که چیرې د ټولو بریالیو کسان پروفایل په غور سره مطالعه کړو په باوري توګه به متوجه شو چې د هغوی د بریالیتوب مسیر د ریسک او خطر منلو له تمځایه پیل شوی دی. د ریسک منلو او ریسک کولو توپیر کېدای شي په لومړۍ کتنه کې فکر وکړئ چې ریسک منل همغه ریسک کول دي خو باید پوه شئ چې د دواړو ترمنځ توپیر موجود دی. لکه څنګه چې واضح شوه ریسک منل یوه ځانګړنه ده چې د زیږېدنې له وخت د ټولو انسانانو په وجود کې نغښتې ده خو ریسک کول او خطر پر ځان اخیستل د ګڼو نورو مهارتونو په څیر یو مهارت دی چې کولی شو د پوهې او تمرین په مرسته یې ترلاسه کړو. پر دې اساس کېدای شي هر شخص د ریسک منلو ځانګړنه ولري خو په ریسک کولو او خطر پر غاړه اخیستو کې له کمزوري مهارت او وړتیا څخه برخمن وي. د حماقت او ریسک منلو ترمنځ توپیر د ریسک منلو او حماقت ترمنځ یو کوچنی توپیر موجود دی چې کېدای شي ځینې وخت په ناپوهۍ سره اشتباه ونیول شي. ریسک منونکي کسان د هغه کار لپاره چې د ترسره کولو اراده یې لري څېړنه کوي او تر هغې چې پر موضوع باندې حاکمیت نه وي ترلاسه کړی او په سمه توګه پرې پوه شوی نه وي د پیل کولو لپاره نه لاس په کار کیږي. خو هغه کسان چې حماقت کوي هغه کسان دي چې د خلکو په خبره اوبه نه لیدلې له پښو موزې وباسي او له څېړنې پرته د کار په ترسره کولو لاس پورې کوي. په ډېر احتمال سره هڅه کوي څو د خپل کار په دغه موډل سره خپل ځان لوړ پر ځان باور څخه برخمن وښایي خو هغوی کاذب او لنډمهاله پر ځان باور لري او هڅه کوي چې خپل ځان نورو ته په ثبوت ورسوي. نو ریسک کول په دې معنا نه دي چې له هیڅ ډول څېړنې او د موضوع د مختلفو اړخونو له په پام کې نیولو پرته د عمل ډګر ته دننه شو او پر کار پیل وکړو بلکې باید د ریسک د مدیریت کولو د مهارت په مرسته په مختلفو شرایطو کې پر ځان پرېکړې وکړو.
د انګیزې نه درلودل. باور یم چې تاسو ته به هم ډېر ځله پېښ شوي وي چې د یو کار ترسره کول مو په پام کې نیولي وي خو پای ته مو نه وي رسولي. په پوره باور سره ویلی شم چې د خپل همدې اصلي کار پر ځای چې په پام کې مو و لس ګونه نور داسې کارونه به مو ترسره کړي وي چې هېڅ اړین نه و، لکه فیسبوک ته سر ورښکاره کول، د لس ګونو ویډیوګانو کتل، بازار ته تلل، میلمستیا ته تلل، ګڼې لوبې او سرګرمۍ او داسې نور. ولې مو هغه اصلي او مهم کار پای ته ونه رسوو چې د ترسره کولو پلان مو درلود؟ کېدای شي حوصله مې نه درلوده، کېدای شي راتلونکې ورځې ته مو ځنډولې وي، کېدای شي له خپلو ملګرو سره بوکس شوي وای. د لسګونو نورو دلیلونو تر څنګ یو دلیل کېدای شي د انګیزې نشتون وي. د بې انګیزه کېدو په صورت کې یوازې تاسو نه یاست بلکې په نړۍ کې میلیونونه کسان شته چې د ځینو کړنو لپاره انګیزه نه لري چې دلته یې لاملونه او حل لارې تر بحث لاندې نیسو. د بې انګیزه توب د دلایلو او حل لارو د پیدا کولو لپاره څو ورځې د سرچینو په لټه کې وم او لسګونه سرچینې مطالعه کړې تر څو داسې موضوعات درته چمتو کړم چې په رښتینې توګه مرسته درسره وکړي او پر مټې وکولی شئ دغې منفي ځانګړنې چې د پرمختګ او بریا مخه مو یې ډب کړې ده د پای ټکی کېږدئ. سختې ورځې د ټول لپاره شتون لري، هغه ورځې د خپلو کارونو د پیل او دوام لپاره انګیزه نه لرو. ځینې کسان په ورته شرایطو کې خپل ځان بایلي، تسلیمیږي او له دوام ورکولو لاس اخلي، خو ځینې بیا له دې ورځو سره جنګیږي او په پایله کې بریا په خپل نوم کوي. د یو کار د ترسره کولو لپاره د شخص په وجود کې د انګیزې نه درلودلو نښې نښانې، د لیوالتیا نه درلودل او د اندېښنې احساس، د ورځې په اوږدو کې ستړیا او خستګي، د خپل کار څخه د کرکې احساس درلودل، د خپل رئیس یا امر د زغملو لپاره د انرژۍ مصرفول او دا ژوند دی چې زه یې لرم یا دا نو ژوند شو په څېر جملو تکرارول. په ژوند کې د انګیزې درلودلو نښې: سهار مهال په خوښۍ له خوبه راپاڅېدل، د خوښي وړ کارونو له ترسره کولو څخه خوند اخیستل، د ورځې په اوږدو کې د کړنو له ترسره کولو څخه موخه درلودل، د خوښې وړ لوبو او سرګرمیو لپاره وخت ځانګړی کول، د هغه کار له ترسره کولو څخه چې ترسره کولو ته یې اړ یاست ویریږئ، د دغه کار ترسره کولو راتلونکي ته ځنډوئ ځکه په اصل کې مو هغه کار نه خوښیږي. ستړي او خسته یاست، پر ځان باور مو ښکته دی، ویریږئ هسې نه چې له خپلې ارامتیا وځئ او خپل ځان له ستونزو سره مخ کړئ. د یوې پروژې د ترسره کولو په منځ کې یاست، له هغه پروژو څخه چې لومړی مو یې د ترسره کولو هیجان او ویره درلوده، اوس تر ټولو سختې برخې یعنې د پروژې منځ ته رسېدلي یاست. خپل هیجان له لاسه ورکوي او لا هم د پروژې د پای ته رسېدو پورې ډېره نوره لار په مخ کې لرئ. باید په یاد ولرو چې هره ورځ په خپل وجود کې انګیزه رامنځته کړو. اړینه ده چې په ځینو حالاتو کې ځان ته انګیزه زرق کړو ځکه ځینې وخت له داسې موقعیتونو سره مخ کېږو چې باید له خپلې انرژۍ او انګیزې څخه تغذیه وکړو. یوه ورځ یو کس زیګلر ته چې د انګیزې د رامنځته کولو په برخه کې یو پیاوړی ویناوال دی وویل: تاسو ویناوال د خبرو ویناو پر مهال خلک پر انګیزه او هیجان راولئ، خو ستاسو له تللو سره سم د هغو په وجود کې انګیزه او هیجان هم له منځه ځي. زیګ یې په ځواب کې وویل: دغه هیجان انګیزه تلپاتې نه ده او شخص باید په خپله هغه بیا ځلې په خپل ځان کې رامنځته کړي. حمام کول هم همداسې دي، یعنې که وغواړو چې پاک او سوتره واوسو غوره ده چې هره ورځ شاور واخلو. بالکل چې انګیزه تلپاتې نه ده او موږ باید هره ورځ هغه په خپل ځان کې رامنځته کړو. دغه چاره هیڅ ستونزه نه لري، یوازې بسنه کوي چې پوه شو وغواړو په خپل ځان کې د اوږدې مودې لپاره انګیزه وساتو. باید هره ورځ په ځان کې راژوندی کړو. په لاندې جملو کې انګیزه توب او د هغې لاملونو ته اشاره شوې ده. په منفي ټکو پسې مه ګرځئ. د منفي فکر او لیدلوري په اړه مو په دې کتاب کې په بشپړه توګه بحث کړی دی او باوري یم چې له ضررونو او بدو پایلو په هکله مو یې د اړتیا وړ پوهه لاسته راوړې ده. همدارنګه هیلهمن یم چې د منفي فکر کولو ذهنیت مو تر یو حده مثبت اړخ ته لوري ته بدل شوی وي. معمولا انګیزه نه لرونکي خلک بریا ته د رسېدو لپاره خپل چانس او بخت په تړاو ډېر منفي فکر او لیدلوري لري. د انګیزه لرونکي پاتې کېدو راز دا دی چې خپلو وړتیاو او هغه ستونزو ته چې رامنځته کېږي په صادقانه ډول وګورئ. د انګیزې درلودلو لپاره اړینه ده چې انګیزه بښونکي کړنې هم ترسره کړئ. د دغه کار لپاره خپل ځان ته د بریالیتوب په نوم یوه کوچنۍ کتابچه وټاکئ او خپلې ټولې کوچنۍ بریاوې مو پکې یاداښت کړئ.
د یادو کوچنیو بریاو په یاد راوړلو به د خوښۍ وړ حس درکړي. په خپله دغه کتابچه کې د هر څومره کوچنیو خوښۍ لیکل او له یوې مودې وروسته یې لوستل به تاسو ته د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره پراخه کچه انګېزه له ځان سره ولري. له شک پرته چې دغه کتابچه به ستاسو لپاره د انګېزې سرچینه وګڼل شي. امتیازونه له یاده مه باسئ. ډېری انګېزه نه لرونکي خلک کله چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي خپل تمرکز له لاسه ورکوي. هغوی معمولا د هغه اوښکو او خولو په اړه چې باید مخ ته د رسېدو لپاره تویې کړي فکر کوي او دا له یاده باسي چې باید پر هغه اوږدمهاله لاسته راوړنو او امتیازونو فکر وکړي چې د هڅو او سخت کار وروسته ترلاسه کېدی شي. هر کله مو چې احساس وکړ چې انګېزه مو کمه شوې ده پر دې فکر وکړئ چې مخو ته د رسېدو څومره غوره امتیازونه له ځان سره لرئ. همدلته ده چې انګېزه مو یو ځل بیا په وجود کې سر راپورته کوي او تاسو د خپل نیمګړي کار دوام او بشپړولو ته هڅول کېږئ. انګېزه هغه عامل دی چې تاسو حرکت او لاس په کار کېدو ته اړ باسي. دغه موضوع ستاسو په تصور پورې اړه لري. کوم تصور یا خیال چې په ذهن کې لرئ باید دومره لوی او روښانه وي چې تاسو هڅو او حرکت ته وهڅوي. کله چې د یو کار له ترسره کولو ویریږئ داسې پلان او پروګرام جوړ کړئ چې ونه شئ کولی له ترسره کولو یې تېښته وکړئ. د بېلګې په توګه فرض کړئ تصمیم نیسئ چې د سهار لخوا ورزش کوئ. د دې لپاره چې وکولی شئ پر خپل نفس او خواهشاتو برلاسي شئ د ورزش جامې مو د خوب د تخت تر څنګ کېږدئ تر څو کله چې سهار له خوبه پاڅېږئ سترګې مو پر ورزشي جامو ولګېږي. داسې موخې مه ټاکئ چې رښتینې نه وي. د موخې ټاکلو د تګلارو او طریقو په اړه مخکې بحث کړی دی چې د هغو له ډلې یو هم د غیر واقعي موخو نه ټاکل و. دغه مسله د ګڼو نورو مواردو ترڅنګ د انګېزې په موضوع کې هم د پام وړ ارزښت لري. تر ټولو غوره نظر چې کولی شو ویې لرو د موخې یا پروژې پر کوچنیو برخو باندې ویشل دي. په داسې برخو چې وکولی شو د ترسره کېدو شاهدان واوسو. دغه پر کوچنیو برخو باندې ویشنه د دې لپاره چې مرسته کوي تر څو خلک وکولی شي چې خپلې موخې ترلاسه کړي او خپلې پروژې پای ته ورسوي. د دوی په وجود کې لا ډېره انګېزه رامنځته کوي او د هغو د لا ډېرې هڅونې لامل کیږي. مطلوب او د پام وړ پایلو ته رسېدل ستاسو انګېزه پیاوړې کوي. هر څومره چې ډېره هڅه وکړئ هغومره به ډېرې پایلې لاسته راوړئ او هر څومره چې ډېرې پایلې لاسته راوړئ په همغه اندازه به مو په وجود کې انګېزه رامنځته شي. دا هر څه یو د بل لازم او ملزوم دي. که غواړئ چې خپل وزن کم کړئ په لومړي کې همدغه 2 یا 3 کیلو وزن کمول درته بسنه کوي. کله مو چې کمربند 1 درجه نږدې یا تنګ وتړل شو هڅول کېږئ تر څو بیا هم 1 درجه تنګ وتړئ او دا په خپله ستاسو په وجود کې انګېزه رامنځته کوي. د فرصتونو غنیمت نه ګڼل. آیا تر اوسه مو دې ته پام کړی چې ډېری انګېزه نه لرونکي کسان تاسو ته وایي چې هېڅ کله له دوی سره بخت او چانس یاري نه ده کړې؟ حقیقت دا دی چې هغوی هېڅ کله د فرصتونو په لټنه نه ده کړې تر څو وغواړي چې د بریالي کېدو او خوښۍ لپاره چانس او بخت په لاس کې ولري. ښکاره ده چې فرصتونه زموږ او ستاسو په همدې نږدې شاوخواو کې دي او یوازې دې ته په تمه دي تر څو یو څوک ورشي غنیمت یې وګڼي او ګټه ترې واخلي. هر فرصت باید ولټوئ، پیدا یې کړئ او د ترلاسه کولو په هڅه کې اوسئ. او البته دا مه هېروئ چې باید رسک منونکي هم اوسئ. د رسک او خطر منلو په اړه مو هرومرو په مخکینیو مخونو کې لوستي دي. زده کړئ چې څه ډول خپله پښه د خپلې ټاکلي محدودیې څخه یو ګام وړاندې کېږدئ او فرصتونه ترلاسه کړئ. په یاد ولرئ چې هېڅ وخت په بشپړه توګه چمتووالی نه لرئ، نو له همدې اوسه د فرصتونو د لاسته راوړلو په لټه کې اوسئ او په باوري توګه چې تاسو به د خپلو کړنو د ترسره کولو لپاره چمتو شئ. یوازې بسنه کوي چې حرکت وکړئ او لاس په کار شئ. د خپلو ماتو او انګېزې نه لرلو پړه پر نورو اچول. کله چې بې انګېزې خلک پرمختګ نه کوي وایي ګناه د نورو ده. مثلا دا د دوی ګناه نه ده چې واده یې له ماتې سره مخ کېږي، بلکې دا یې د میرمنې یا خاوند ګناه ده. تاسو نشئ کولی چې د نورو کړنې او فکري لیدلوری کنټرول کړئ. دا چې متوجه اوسئ چې د هر څه مسؤل تل تاسو یاست. د تاسو سره په مرسته وکړي تر څو پوه شئ چې د کار په کومه برخه کې مو تېروتنه کړې ده. همدارنګه دغه چاره د دې لامل کېږي چې راتلونکي ځل یو وار بیا د تېروتنو په دام کې ګیر نه شئ.
کله چې دغه کار تر سره کوئ د پرمخ تللو لپاره لا ډېره انګیزه ترلاسه کوئ. د هر هغه څه مسؤلیت پر غاړه واخلئ چې درته پیښیږي. کله چې متوجه شئ د خپل ټول ژوند مسؤلیت پر غاړه لرئ په بشپړه توګه ازادېږئ. دا زده کړئ چې له ګیلو او شکایتونو لاس واخلئ او د خپل ژوند مسؤلیت پر غاړه واخلئ. له خپل ځانه مو پرته هیڅوک ستاسو د بریالیتوب او پرمختګ مسؤلیت پر غاړه نه لري. دا تاسو یاست څه ډول باید خپل ژوند مدیریت کړي او د خپلو کارونو مسؤلیت پر غاړه واخلئ. له خپل وخت څخه اغېزناکه ګټه نه اخیستل. ګڼ شمېر لارې شته چې په مرسته یې کولی شو خپل وخت په غوره او اغېزناکه بڼه مدیریت کړو. خو انګېزه نه لرونکي خلک تل لیوالتیا لري تر څو خپل وخت هسې بې ګټې ضایع کړي. هغوی نشي کولی چې په اغېزناکه توګه پلان او پروګرام جوړ کړي او تل خپل هر کار راتلونکي ته ځنډوي. وخت د مدیریت کېدو وړ دی او دا موږ یو چې څه ډول باید له خپل وخت څخه ګټه واخلو. په یاده برخه کې د انګېزې د ساتلو تر ټولو غوره لار دا ده چې هره ورځ له ځان سره فکر وکړئ چې یوازې تاسو یاست چې کولی شئ خپل وخت کنټرول کړئ. بل هیڅوک او هیڅ شی نشي کولی چې دغه کار ستاسو لپاره ترسره کړي. پر خپلو وړتیاو باور نه درلودل. کله چې خلک د خپلو وړتیاو او نوښتونو د کمښت په هکله فکر کوي د دې لامل کیږي تر څو د اوږدې مودې لپاره بې انګېزې پاتې شي او په داسې حال کې چې کله چیرې پر خپلو رښتینو وړتیاو او استعدادونو تمرکز وکړئ پر یو انګېزه لرونکي شخص به بدل شئ. منفي فکرونه تاسو په یو وحشتناکه مسیر کې مخ پر زوړ بیایي خو په بدل کې مثبت افکار له تاسو سره مرسته کوي تر څو مخ په پورته او لوړ لاړ شئ. پر خپل ځان او هغه وړتیاو چې لرئ باور وکړئ. که چیرې د پر ځان باور د کموالي احساس کوئ هڅه وکړئ چې دغه اشتباهي حس له ځانه لرې کړئ. د لارې په منځ کې درېدل چارې په نیمه کې پرېښودل. کله چې پلان یا پروګرام جوړوئ تر څو یو ټاکلي موخې ته ورسیږئ معمولا د لارې په پیل کې د پرمخ تللو لپاره د انګېزې او ارادې ساتل یوه ساده کار دی خو دغه انګېزه د لارې په اوږدو کې کمیږي او کمزوري کیږي. دلته باید متوجه اوسو چې د موخې د لاسته راوړلو لپاره د لارې پر پای او مطلوبو پایلو فکر وکړو تر څو مو انګېزه یو ځل بیا راژوندی شي او خپل کار د لارې په منځ کې نیمګړی پرېنږدو. د لارې منځ د هغه تر ټولو سخته او په عین حال کې مهمه برخه ده ځکه چې په دغه برخه کې لومړنی هیجان له منځه ځي خو باید پام وي چې ډېره لاره مو وهلې ده. که پر مخ ولاړ شو مخې ته به ورسیږو او که همدلته ودرېږو ټول مخکیني کارونه او هڅې به مو بې ګټې او بې معنا ضایع شي. بیا یې هم تکراروم چې په دې مرحله کې په خپل ذهن کې یوازې د خپل کار پایلې مجسمې کړئ او احساس وکړئ چې خپل کار مو پای ته رسولی دی. که خوندور او هیله بښونکی و په وجود کې مو انګېزه په خپل سرې توګه یو ځل بیا راژوندی کیږي او د پاتې نیمګړي کارول ترسره کولو لپاره هڅول کیږئ. د لارې په منځ کې پر دې فکر وکړئ چې اصلا ولې په لومړي سر کې دغه مسیر ته دننه نه شوئ. هغه شخصي منطقي او مهم دلیلونه چې د دې لامل شول تر څو وغواړئ چې دغې موخې ته ورسیږئ څه وه. ډېری وخت د همدې دلیلونو په اړه فکر کول له موږ سره مرسته کوي تر څو کله چې له زړه توروالی او د لیوالتیا له لاسه ورکولو سره مخ کیږو یو ځل بیا انګېزه لاسته راوړو. په دې حال کې د چینایي فیلسوف کنفیوسیوس دغه خبرې ته پام وکړئ چې وایي اړینه نه ده چې څومره ورو حرکت کوئ اړینه دا ده چې له حرکت کولو لاس وانخلئ. د عمل او خبرې نه یووالی. هرومرو داسې کسان پیژنو هغه څه چې وایي په خپل عمل پرې نه کوي. آیا ستاسو په نظر د دا ډول کسانو شخصیت د باور وړ دی؟ که چیرې ستاسو امر خپل کارکوونکو ته بیا د یو کار په اړه حکم کوي او وایي چې داسې وکړئ او داسې مه کوئ خو په خپله اصلا پر هغه څه چې وایي عمل نه کوي، آیا ستاسو په نظر هغه یو بریالی امر دی؟ یوه مسله چې نور ته زموږ شخصیت کاذب او بې باوره معرفي کوي، پر هغو خبرو باندې عمل نه کول دي چې وایو یې. که فکر کوئ چې په وجود کې مو دغه نیمګړتیا شته، نو هر څومره ژر یې د له منځه وړو لپاره لاس په کار شئ، تر څو مو شخصیت یو رښتینی شخصیت وي او تاسو د خبرې او عمل اهل نارینه یا ښځینه وبولي. د خبرې او عمل یووالی نه درلودل تر دې حده ناخوښ او مردود عمل دی چې خدای پاک په قرآن کریم کې هغه کسان ده چې پر خپلو خبرو عمل نه کوي داسې فرمایي: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، ولې هغه څه چې وایاست چې عمل نه پرې کوئ؟ د خدای پر وړاندې ډېره ناخوښه ده چې یو څه ووایاست او عمل پرې ونه کړئ.
له بل لوري له خبرو کولو څخه مو مخه هغه کلمې دي چې له خولې راوځي او هم هغه کلمې دي چې لیکل کیږي. د بیلګې په توګه آیا تر اوسه مو فکر کړی چې په مجازي نړۍ کې زموږ شعارونه څومره زموږ له اعمالو او چلند سره ورته والی لري؟ لکه دا مشهوره کیسه چې مور بیچاره یوازې د کور په کونج کې ناسته ده او زوی بې خبره په مجازي نړۍ کې ډوب دی او دا لیکنه پوسټ کوي چې مور ته زما ټوله هستي او شتمني. تصمیمونه تر هغې چې عملي نشي هیڅ ارزښت نه لري. خپل ځان ته باید په خبرو کولو فریب ورنه کړو. تصمیمونه او خبرې تر هغه چې د عمل ډګر ته دننه نشي داسې ښکاري چې ګواکې له سره شتون ونه لري او بیان شوي نه وي. په قرآني علومو اوان زموږ ادبیاتو کې بریا او پایلو ته د لاسرسي وروستی معیار د شخص عمل کول ګڼل شوي دي. البته فکر کول د عمل سموالی ښایي، خو تر هغې چې عملي بڼه پیدا نه کړي یاد فکرونه هیڅ پایله او ګټه نه لري، ځکه چې دا عمل او لاس په کار کېدل دي چې خبرو او افکارو ته د څرګندېدو، رښتیا کېدو او لیدل کېدو قابلیت وربخي. عملي کېدل ارزښتمند دي او تلپاتې او اغېزناکه واقع کېږي. همدغه وخت دی چې د خبرو او فکرونو د عملي کېدو لپاره زموږ هڅې او انګېزه پایله ورکوي او تر هغې چې د عمل مرحلې ته مو نه وي رسولي آرام او قرار نه ترلاسه کوو. په دې صورت کې له څه مودې وروسته د عمل د ترسره کولو په هکله فکر نه کوو، بلکې له عمل او لاسته په کار کېدو سره یو ځای ژوند کوو، ځکه چې یو عمل خوښونکی شخص هره شیبه خپل افکار د عمل ډګر ته دننه کوي او له عمل او پلي کېدو پرته نظریات، ادعاوې او قضاوتونه هیڅ ارزښت نه ورته لري. له عمل پرته خبرې د خلکو د بې باورۍ عامل دي. ښایي د کوم چا په اړه مو د بل له خولې ځینې جملې لکه فلانی د عمل سړی نه دی یا خبره یې خبره نه ده اورېدلې وي. دا هغه جملې دي چې په جمله کې د یاد شوي شخص د خبرو او عمل د نه یووالي له امله پر هغه باندې د بل د بې باورۍ او بې اعتمادۍ څرګندونه کوي. ډېری خبرې کول خو په عین حال کې عمل نه پرې کوي د بې باوره کېدو او بې مسؤلیته معرفي کېدو ستر لامل دی. له بل لوري په ټولنه کې له عمل پرته د خبرو پراختیا ورو ورو د دې لامل کېږي تر څو ټولنه د بې باورۍ او بې اعتمادۍ پر خطرناکه ناروغۍ اخته شي او د هغه کسانو ارزښت راکته شي چې پر خپلو خبرو عمل نه کوي، په داسې بڼه چې په پای کې د خلکو پر وړاندې هغه کسانو ارزښت او نفوذ هم تر پوښتنې لاندې راشي چې خبرې او عمل یووالی لري او د خلکو پر وړاندې له باور او ارزښت څخه برخمن دي. ډېری خبرې کول او ژبور اوسېدل اسانه دي، خو د عمل کول اهل اوسېدلو هڅو، خطر منلو او بدلون ته اړتیا لري چې په خواشینۍ سره زموږ د ټولنې لویه سلنه خلک له دغه نیمګړتیا سره مخ دي. له بل لوري هغه کسان چې په عملي ډګر کې د فعالیت او لاس په کار کېدو هیڅ ساری نه لیدل کېږي په زیاته کچه نیوکې کوي او د خپل سکون، فعالیت نه درلودل او شاته پاتېوالی دلیل په نورو خلکو او د هغو په شرایطو کې ویني. د فردوسي په یو شعر کې لولو: لوی ټوله په خبرو کولو کې نه ده، 200 خبرې له نیم عمل سره برابرې نه دي. همدارنګه سعدي شیرازي په دې برخه کې وایي: ای سعدي، که څه هم د پوهېدو وړ او له لارښوونو ډکې خبرې کوي، خو له دې هر څه عمل کول ته ډېره اړتیا ده، نه د پوهېدو وړ خبرو ته. ښایي زموږ ټولو لپاره څو ځلې پېښ شوي وي چې یو نیک او غوره فردي عمل راته له ډېرو غوره او اغېزناکو خبرو ګټور او مثبت تمام شوی وي. پر همدې اساس که وغواړو چې هم پر نورو مثبت اغېزه وکړو او هم پر خپل ژوند کې مثبت بدلون او آن شخصیتي او اخلاقي وده ولرو، نو اړینه ده چې د ډېرو خبرو کولو او خیال پردازۍ له لارې نه، بلکې باید د عمل کولو او لاس په کار کېدو له لارې دغه اصل ته ورسیږو. صلاح او مشوره نه کول. موږ او تاسې یو ضرب المثل لرو چې وایي فلانی کس څو کمیسونه زیات زاړه کړي دي. دغه اصطلاح په دې معنا نه ده چې یاد شخص د اړوندې موضوع په اړه نسبت تاسو ته ډېره تجربه لري او کولی شي د هغې لارې په اړه چې تمه یې ده پرې لاړ شي لازمې صلاح مشورې درکړي او له مخې ته راتلونکي خطرونو مو خبر کړي. خو لومړی باید ځان ډاډه کړئ چې له چا سره مشوره وکړئ. آیا هغه کس چې مشوره ورسره کوئ مثبت فکر لرونکی دی که منفي؟ آیا له دې مخکې مو له هغه سره له خبرو کولو کوم څه زده کړي دي او یا دا چې بل چا لخوا درته معرفي شوی دی؟ د یاد شخص په اړه د نور نظر څه ډول دی؟ آیا په خپله یو بریالی شخص دی؟ مخکې له دې چې له یو چا سره سلا مشورې ته کښېنئ، لومړی باید ځان ډاډه کړئ چې آیا کولی شي مرسته درسره وکړي او سمه لار درته وښایي او که نه.
له دې پرته هر څوک غواړي چې وړیا مشورې درکړي او که چیرې دغه مشورې ناسمې او ستاسو په زیان وي کار به مو هیڅ ځای ته ونه رسیږي. که چیرې په یو اداره کې کار کوئ او مطمئن نه یاست چې یو کار ترسره کړئ او که نه او یا دا چې په یو موضوع کې څه ډول پریکړه وکړئ تر ټولو غوره لاره یې له اهل فکر کسانو او یا په هغه اداره کې له خپلو تجربه لرونکو همکارانو سره مشوره کول دي. همدلته ده چې د مشارکتي مدیریت بحث پیل کیږي. د ټیمي یا ډله ایز تصمیم نیولو له نظره مشارکتي مدیریت په ټوله اداره کې له سنتي مدیریت څخه یو بیل او متفاوت مفهوم لري. یا د کړنلاره د ډله ایز کار شفافیت او شفقت پر بنسټ بنا شوی دی. د مشارکتي مدیریت له مثبتو پایلو او امتیازونو څخه ځینو ته په لاندې ډول اشاره کولی شو. شفافیت سنتي او پخواني الاصله مدیریت د ټولو طرحو او اطلاعاتو د لاسته راوړلو او په واک اخیستو په هڅه کې دی. په داسې حال کې چې مشارکتي او ډله ایز مدیریت په واضح توګه ټول د اړتیا وړ اطلاعات او طرحې په ټوله اداره کې له هر پوسټ او کارکوونکي سره شریکوي. دغه تګلاره کارکوونکو ته اجازه ورکوي تر څو د کاري فضا په ښه والي کې فعاله ونډه واخلي. انعطاف پذیري سنتي او پخواني الاصله مدیران د اداري جوړښت او سلسله مراتبو پر ساتلو او هغو ته پر پام کولو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې مشارکتي مدیران د کارکوونکو په رول او دندو کې د انعطاف او نرمښت د رامنځته کولو او د هغو په منځ کې د افقي او صمیمي اړیکو د رامنځته کولو ملاتړ کوي. د دا ډول یوې فضا رامنځته کول د یو انعطاف پذیره چلند د ارزول د سیستم په مرسته اسانه کیدی شي. شفقت او مهرباني سنتي مدیران د معیارونو د ساتلو او موخو د رسیدو لپاره د قدرت او ځواک له سرچینو کار اخلي. خو برعکس مشارکت خوښونکي مدیران پر دې باور دي چې تر ټولو غوره پایلې د کارکوونکو معقولو غوښتنو ته په غوږ نیولو او د هغو له رښتینې رضایت څخه د ډاډ او اطمینان له ترلاسه کولو د لاسته راتلو وړ دي. ټیمي یا ډله ایز کار سنتي یا په پخواني افکارو سمبال مدیران پر دې باور دي چې د ځواک او قدرت سرچینه په اداره کې د شخص له موقعیت څخه ریښه اخلي. خو برعکس مشارکتي مدیران بیا باور لري چې ځواک او قدرت هغه مهال د ارزښت وړ دی چې له ټیمي یا ډله ایزې همکارۍ څخه سرچینه ولري. په دا ډول فضا کې نظریات د منلو وړ وي او خلک د ادارې له سرچینو څخه په ګټې اخیستو د عمل لا زیات ازادي په واک کې لري. د مدیریتي مشارکت په اغیزناکه بڼه د کارکوونکو د انګیزې راویښول د دغه کړنلارې د توجیه او اغیزناکه واقع کېدو تر ټولو مهم دلیل دا دی چې د ادارې پر پروژه باندې د کارکوونکو د ځواک لا ډیر ملکیت درلودل د پروژې د اجرا کېدو په لړۍ باندې د هغو د لا ډیر غور او دقت سبب کیږي. که پایلې مثبت او د پام وړ وي له هغو څخه د بریالیتوب ارزښتناکه احساس لاسته راځي او که پایلې چندانې ښې نه وي د هغو په وجود کې د لا ډیر مسؤلیت منلو ته اړتیا هڅول کیږي. د ځوان کاري ځواک جذب او ساتل اوس مهال د اووم نسل له 1980 څخه تر 2000 لسیزې پورې زیږېدلی نسل د کاري ځواک فعال نفوس تشکیل کړی دی. هغه ادارې چې دغه نسل اړتیاو ته د ځواب ویلو له توان څخه برخمنې دي په ډېر احتمال سره پر رقابتي امتیازات او خوندونو باندې د تسلط پیدا کولو ډېر چانس لري. د هیرومني لرننګ سولوشن وروستۍ څېړنې ښایي چې اووم نسل له مخکیني هغه سره په پرتله باندې له ادارو څخه ډېرې غوښتنې لري. دغه غوښتنې چې د حرفوي پرمختګونو او ښوونیزو فرصتونو په چوکاټ کې د مشارکتي مدیریت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابرېدل او د نظریاتو د وړاندې کولو په رسمیت پیژندل په ګوته شوي دي. د انعطاف پذیره کاري ساعتونو او ډله ایزو فعالیتونو لامل کیږي. په غوره او چټکه بڼه د مسایلو حل لکه څنګه چې له یو لاسه ټک نه خیږي متل څخه څرګندېږي. هر څومره چې د مسایلو په حل کې له ذهني وړتیاو څخه ګټه اخیستل زیات وي د ستونزې د حل لړۍ چټکه او په ښه توګه پر مخ ځي. د گرین پارک شرکت اجرایوي مدیر راډ ټولسیاني چې یاد شرکت په بریټانیا کې د مدیریتي صنایعو یو مخکښ شرکت دی وایي که څه هم چې د نوي او متفاوت فرهنګ په مرسته د خلکو پیاوړي او توانمند کول ډیر وخت غواړي او مدیره هیات له تمې خلاف ستونزو سره مخ کوي، خو د بحث نظر د تبادلې او د تصمیمونو د کیفیت لوړونې لپاره د قدرت او ځواک زمینه برابرېدل په ننني له بدلون او سیالۍ ډک بازار کې له مهمو او ارزښت وړ ځانګړنو څخه ده. د مثبت بدلون زیاتوالی
انساني ځواک په ننني عصر کې له خپلو شغلي دندو سره ډیر انطباق منونکي قدرت لري او البته د بیلابیلو مسؤلیتونو او رولونو د پر غاړه اخیستو توان هم له ځانه سره لري. د ټیمي یا ډله ییز کار لپاره د روحیې رامنځته کېدل. له ټولو اشاره شوو ټکو څخه مهم ټکي دا دي چې مدیران باید په لومړي قدم کې خپل کاري ځواک په همغږي بڼه متحد او هدایت کړي. ټیمي یا ډله ییز ځواک باید د موخو د لاسته راوړلو لپاره پر یو ګډ مسیر باندې په ګډه حرکت وکړي. په مشارکتي مدیریت کې د سلا مشورې رول خپل ځانګړی ځای لري او په نیول شوي تصمیمونو کې معمولا د ادارې ټولې اړوندې برخې لاس لري چې په پایله کې د هغه تصمیم د نه بریالي کېدو چانس ډیر لږ ښکاري. قدر نه پیژندونکي اوسېدل. که څه هم په دې اړه مو په مخکینیو مخونو کې یادونه درلوده، خو په دې ځای کې یاد باس له یو بلې زاویې تر څېړنې لاندې نیسو. د قدر پیژندنې او منندوی اوسېدو موضوع تر دې حده د ارزښت وړ ده چې که په اړه یې سلګونه مخه لیکنې هم وشي بیا هم کمې وي. موږ په ژوند کې د ځینو هغه کسانو پوروړي او مدیون یو چې د ګڼ شمېر ستونزو په حل کې راسره مرسته کړې ده او ان زموږ په بریالي کېدو کې رول او ونډه درلودلې ده. خو که چیرې موږ د دغه کسانو قدرداني ونه کړو او منندوی ونه اوسو، آیا دا به یو منطقي او د منلو وړ کار وي؟ په ژوند کې د بریالیو انسانانو یوه ځانګړنه قدر پیژندل او منندوی اوسېدل دي. موږ ټولو معمولا داسې کسانو سره سر و کار درلودلی دی چې له موږ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده او وروسته پرته له دې چې موږ د خپل کار د کېدو او نه کېدو په هکله معلومات راکړي، موږ یې له یاده یې ایستلي یو. دغه ډول کسان په مختلفو دلایلو ښایي د یو کوچنۍ مننې په هیرولو راتلونکي ځل زموږ له خوا د همکارۍ او مرستې د ترلاسه کولو لپاره خپل اعتبار او باور کمزوری کوي او کېدای شي د همدغې لومړنۍ انګیزې پر بنسټ مرسته او همکاري ورسره ونه کړو. نو غوره ده چې تر ټولو هغې کوچنۍ نیکۍ پر وړاندې هم منندوی او قدردانه اوسئ چې در سره کیږي. دغه کړنه کېدای شي د یو مخامخ لیدنې، ټلیفوني اړیکې، پیغام، ایمیل او داسې نورو په مرسته ترسره کړئ. موږ نور انسانان د هغو د میړانې، جرأت، پوهې، تواضع او سلګونه نورو ځانګړنو په خاطر ستایو او تحسینوو یې. خو ډېر لږ داسې پیښیږي چې ووایو فلانه یو قدردان او منندوی شخص دی. هغه د نورو د لطف او مهربانۍ قدر پیژني او مننه ترې کوي. همدارنګه د ژوند نعمتونه او شتمنۍ ویني او یوازې پر خپلو کمیو او نیمګړتیاوو باندې تمرکز نه کوي. خو ښایي پوه نه شو چې ځینې ارواپوهان د انسانانو د قوت او پیاوړتیا په ټکو کې قدرت پیژندل، قدر کول، منندوی اوسېدل او شکر کول هم ورزیات کړي دي. ګریټیټیوډ او اپریشیټډ د هغه ځانګړنو له ډلې څخه دی چې د انسانانو په بریالیتوب او مینه ناک کېدو د پام وړ رول لوبوي. ځینې کسان فکر کوي چې کېدای شي د نورو په قدر پیژندلو او له هغو څخه په منندوی اوسېدو سره به یې د نیمګړتیا او کمې احساس وکړي. په داسې حال کې چې دا ډول نه ده او برعکس دغه چاره مقابل لوري ته د عزت او درناوي د درلودو په معنا ده. مارټین سلیګمن او کریسټوفر پټریوسن د هغه ارواپوهانو له ډلې څخه دي چې د خپل کتاب کریکټر سټرینث اند ورچو یو بشپړ څپرکی د دغه موضوع ته ځانګړی کړی او خبرې یې پرې کړي دي. قدردان او منندوی انسانان د هغه کسانو په پرتله ډېر راضي، ټولنیز او نیکمرغه دي چې د قدر پیژندلو او منندوی اوسېدو له ځانګړتیاوو څخه بې برخې دي. دغه ډول کسان همدارنګه ډېری په ټولنیزو چارو، عام المنفعه او خیریت چارې پرته له دې چې خپلې مالي او شخصي ګټې په پام کې ونیسي ګډون کوي او دغه ډله کسان مادیات ته ډېر لږ ارزښت ورکوي. هغوی د خپل ځان او نور ارزښت له پیسو، مقام او بریالیتوب سره نه پرتله کوي او هیڅ کله حسادت او کینه نه لري. انسان کولی شي د ډېری مسایل لپاره منندوی او قدردان واوسي. د یوې ډالۍ لپاره، د یو دوستانه حرکت لپاره، د طبیعت د ښکلاو لپاره، له شور ماشور وروسته د سکوت او خاموشۍ لپاره، د یو ځل بیا لیدنې او خبرو اترو د لاسته راوړلو لپاره، د لمر د رڼا لپاره او بالاخره د ماشومانو د ښکلې خندا لپاره. هر څومره چې موږ منندوی او قدردان اوسو، په همغه اندازه د لا ډېر قدر پیژندلو او شکر کولو لپاره ډېر دلیلونه پیدا کوو.
ارواپوهان وایي چې قدر پیژندل او منندوی اوسېدل له نورو سره زموږ اړیکې د خوښۍ وړ او مثبتې کوي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې دغه اړیکې مو له مېرمنې یا خاوند سره وي. له ژوند څخه د رضایت ډېره برخه همدې حقیقت ته راګرځي او له همدې حمله هغه کسان له تا سره راحت دي چې پر دې پوه شي سره له دې چې د هغو نیمګړتیاوې او بدۍ ورته په ګوته کوي، مهرباني او نیکي هم په یاد لري او تل یادونه یې کوي. قدر پیژندونکي او منندوی انسانان تر نورو ډېر رضایت لرونکي او نیکمرغه دي. هغوی له خپل ژوند ډېر راضي دي او د خپلې مېرمنې یا خاوند ښېګڼې او نیکۍ تر بل هر چا ډېرې ویني. له ژوند څخه رضایت درلودل په خپله نیکمرغي ده. قدر پیژندل او منندوی اوسېدل یو مهارت دی چې کولی شو په هر وخت کې زده کړو او لاسته یې راوړو. نو لاندې ټکو ته پام وکړئ. د هغه مسایلو لیست چمتو کړئ چې باید ترې منندوی اوسئ. د ورځې له پیل څخه مخکې د ورځې په پای کې یا هر بل وخت مو چې خوښه وي خپل ځان ته 15 یا 10 دقیقې وخت ورکړئ. 10 هغه مسایل ولیکئ چې له امله یې قدردان او منندوی یاست. اړینه ده چې دغه لیست مو باید د ژوند د لویو او ځانګړو مسایلو لرونکی وي. یوازې خپلې شاوخوا ته وګورئ او له ځانه وپوښتئ دغه شپه زه له څه شي څخه منندوی او قدردان یم. کورنۍ مې، د بدن د غړو روغتیا مې، ان که مو د بدن ځینې غړي له لاسه ورکړي وي. پام مو وي چې شته داسې کسان چې له تاسو څخه ډېر په غم او مصیبت کې قرار لري. تر یوه روغ چت لاندې ژوند کول او که په کرایه هم وي. پام مو وي چې په نړۍ کې میلیونونه انسانان تر روغ چت لاندې ژوند نه کوي. په کور کې د خوړلو درلودل، د یوې دندې درلودل که څه هم تنخوا یې کمه وي. پام مو وي چې شته داسې کسان هم چې کلونه کېږي د دندې په لټه کې دي. د لیکلو او لوستلو مهارت که تاسو یې کولی شئ چې دغه متن ولولئ، باید منندوی او شکر کوونکي اوسئ. په نړۍ کې میلیونونه انسانان شته چې د لیکلو او لوستلو وړتیا نه لري او نور داسې مسایل چې په خپله شاوخوا کې وینئ. ژوند ته په پاک نیت او بې طرفانه ډول وګورئ. د دغه موضوع په هکله خبرې کول پر هغې باندې له عمل کولو اسانه دي، خو باید د امکان تر حده هڅه وکړئ تر څو څومره چې کولی شئ په ژوند کې بې طرفه او پاک نیت اوسئ. آیا ستاسو رئیس یا امر په همغه اندازه چې فکر کوئ ځورونکی دی او یا دا چې تاسو د دغه موضوع پر وړاندې له اندازې زیات حساس یاست؟ یو ګام شاته لاړ شئ او هڅه وکړئ د دې پر ځای چې له مسایلو سره د خپل شخصي نظر او لید له مخې چلند وکړئ، ژوند ته مو له یوې بلې او بېلې زاویې وګورئ. له ویده کېدو مخکې مو پر خپله تېره کړې ورځ بیا کتنه وکړئ. مخکې له دې چې هره شپه د خوب ځای ته لاړ شئ، د هغه غوره پیښو او موضوعاتو په هکله فکر وکړئ چې د ورځې په لړ کې ورسره مخ شوي یاست. ان که فکر کوئ چې د خوښۍ وړ او فوقالعاده پیښې سره نه یاست مخ شوي، پر هغه کوچنیو مسایلو فکر وکړئ چې له امله یې منندوی او قدردان یاست. که مو بیا هم څه ونه موندل، همدا چې پر نرمه توشک پراته یاست، پر شکر کولو، منندوی اوسېدو او قدر پیژندلو ارزي. ستاینه او تحسین کول د ګیلې او شکایت ځای ناستی کړئ. اړینه نه ده چې دغه تمرین له اندازې زیات ترسره کړئ، ځکه دا یو ساده او اسانه تمرین دی. په هر حال ځینې وخت انسان اړتیا لري څو خپل ځان له ذهني اړخه تخلیه کړي، خو راتلونکي ځل مو چې غوښتل کوم چاته بې ګټې او ځورونکې خبرې وکړي، برعکس عمل ترسره کړئ. هڅه وکړئ هره ورځ د یو نوي شي ستاینه او تمجید وکړئ. هغه مهال به تاسو د خوښۍ او منندوی اوسېدو لا ډېر حس تجربه کړئ او ژوند به مو رښتینی راحت او آرام ترلاسه کړي. په یاد ولرئ چې قدر پیژندل او منندوی اوسېدل یوه ټاکنه ده. تاسو یاست چې خپل ژوند کنټرولوئ او هدایت کوئ، او تاسو کولی شئ چې ټاکنه وکړئ چې په ورځني ژوند کې د خلکو او مسایلو پر وړاندې څه ډول غبرګون ښکاره کړئ او په اړه یې څه ډول فکر وکړئ. که چیرې تاسو په خپل ذهن کې مثبت او اصلاح کوونکي افکارو ته وده ورکړئ، لا ډېره خوښي، روغتیا او رضایت به ترلاسه کړئ. د دې لپاره چې یو قدر پیژندونکی او منندوی انسان اوسئ، هیڅ کله ناوخته نه ده. قدرداني او منندوی اوسېدل یو مهارت دی چې کولی شو د تل لپاره یې په هر وخت او هر ځای کې زده او تجربه یې کړو، او په باوري توګه له تمرین کولو وروسته به له ژونده خوند واخلئ او په ژوند کې مو د مثبت او خوښۍ وړ بدلونونو شاهدان واوسئ.